یو پلان راغی یاره جی مولانا صاحب زما لور ډېره تعلیم یافته وه ډېره تکړه وه ډېره قابله وه اوس زما لور چې کومه ده نو د 100 نه 0 ته راغلې ده دومره کمزوري شوي دومره شکایتونه د استادانو د طرف نه دا څه وجه کیدی شي سحر دی جادو دی نظر دی دا څه مسله ده مولانا صاحب ورته وفرمایل د دې لور د کمرې تالاشي دې واخله د دې لور د کمرې تالاشي دې واخله اجي سه محترم چې کله د خپل لور د کمرې تالاشي اخلي چې په کم بیٹ کې به دا لور سملا سیدا داغي بیٹ تلاندې د توشک او د بالغ تلاندې دوه کوتي موبایل راووتو چې باغی کې د دنیا میسجونه دي زنانا د شپې یوي 2-3 پوری کړیو ټوله زندگی ټول وخت په هغه میسجونو کې برباد کړو ته په هاسټل کې بچي چې کم دی سچلې زما بچي په هاسټل کې پروت دی تعلیم حاصلې تعلیم خاوري به تعلیم حاصل کی خاوري به تعلیم حاصل کی یو طرف ته ولا تپنې ورکړي او بل طرف ته د هاسټلو او د سکولونو او د یونیورسيټي او د کالجونو دا میکس ماحول بالکل وستا بچی نه انجینیر جوړیږي پایلټ په جوړیږي ستا بچي به دومره قابلیږي کنه دغه زهرونه بستا بچي څوک بچ کی دغه زهرونه یو راغې د ما محترمو د سرو ګوتمې مولا ور کړې وه او منځ کې هغې رشته د بل چا سره وشوه هغې په کور کې درز او غږ جوړ کړی مور او پلار ورونه ما پسې راغه مولوي صاحب په هغه پلانکي باندې څه چل شوی نوم یې راته واخیستو نو چې زه راغم مونږ هم بیا کې لاړې نه کړه مونږ هم د انسان ټول حساب کتاب مطالعه کړی چې ما ورته داسې وکتل نو د دې دا نخرې بیخي موږ عاملان هم یو نو هغه سحر جادو د جناتو هغه اثراتو باندې پوهېږو او د بل طرف ته چې څوک ایډټینګ کوي په هغې هم پوهېږو چې دا اوس ایډټینګ کوي که نه دا فرشته نو ما هغه رونه مې وله جدا کړ دا سړی خو عاشق ماشق نه دی یاره چې دا عاشق دی که نه وایي پوه شي چې کم ځای کې چې کونډه غورځولې وه هغه کونډه خطا شوې ده او رشتې بل چا سره کړې ده ده ولې د سرو ګوتمه هم ورلېږلې وه نو ما ورته ویم دا خو معامله بدله ده معامله بدله ده رونو دا موږ بې صبرۍ نه کوو څه کوو بې صبري کوو صبر برداشت وخت سره به ټولې مسلې حل شي واده به دې مو شي یقین وکړه زما والد صاحب فرمایل وایي زه په دې گنج کې چې کوم د اقبال چولو والا مشهور چولو والا دی زه د سره ولاړم هسې مې سوچ کولو مړه ستا به مې ورځ واده وشي ځوان وم ستا به مې ورځ واده وشي وایي واده نه چې هغه کړوسي مې پیدا شوي اوس د مرګ په کې چې اوس به مرګ راځي داسې ده که نه ده ورونو درخواست کوم دا یو څو خبرې مې ته وکړې زړه به په قابو کې ساتئ په اسانه باندې به زړه چاله نه ورکوئ په اسانه به زړه چاله نه ورکوئ چې زړه دې لاړو بس خوراک لاړو خوب لاړو کاروبار لاړو ټول حساب کتاب لاړو ته بیا هېڅ چا بچیم نه هېڅ چا بس دې خبره ختمه داسې غټ کاروباریان اوس غټې بورې اچولي کباړ نه غونډې رونو خپل غیرتونه مه خرابوئ د خپلو مشرانو غیرتونه مه خرابوئ خپلو عزتونو باندې داغ مه جوړوئ خپلو رشته دارو ته د خپل پلار شمله په ځمکه باندې مه راغورځوه نوجوانه د غیرت زندګي تېره که د غیرت چې خلک تا پسې جنکۍ راولي خلک تا ته د رشتې اپرې وکړي خلک ستا پلار ته کښېني چې دې بچي له به رشته کې زما دا لور ته داسې کردار جوړ کا داسې کاروباري ځان نه جوړ کا داسې یو متقي او پرهیزګاره ځان نه جوړ کا چې کومه جینۍ دي خوښي او تالی در نه کړي او بل یو کښې دلته بیا په ده باندې پیریان راغلي پلار یې په پیرانو ګرځوي زه ورته یم پیرانو باندې مه ګرځوه کونډې شلېدلې ده کونډه پوه شوې که نه دا بې ځایه کونډې مه غورځوئ په تقدیر چې دې سلیق وي بل به نه شي کومه شپه چې دې په ګور وي کور به نه شي ستا قسمت چې د کومې زنانه سره الله کړی یا د کومې زنانه د کوم نارینه سره الله کړی نه جي نه د دوه غرونو د لاندې قسمت ولې نه به تا ته میلاویږي په زوله خوا دې خوا سوچ مه بوځه خپل کار کوه خپل مونځ کوه خپل د مور او پلار خدمت کوه نه چې پلار ته دې د کور نه جهنم جوړ کړی زما محترمو خبره مختصر کوم دا نوجوان لاړې چې کله لاړې هغه جوش او خروش کېږي نه دا محبوبي هغه هیلو هی جان او قربان هغې اورېدلي په بیا په ځان نه پوهېږي ورغې تور غر دا ټوله واقعه دا په سوشل میډیا باندې چلېدلې ده ښایسته نوجوان ښایسته پرسنالټي او زما محترم ښایست هر څه برابر د دې جنۍ رونه چې کم دی پرې راغلي دي دغه نوجوان یې ګرفتار کړی دی بیا چې کم دی کټ سره لاسونه خپې هر څه وله تړلي دي او ورو ویډیوګانې او خبرې او ټول حساب کتاب هغې ته ځان خبر کړی دی او بیا خپله خور یې ویشتې ده
بدبختي 15 شپږ داسې بچیو سلوریانې وي سې زامنو او دلته دا الګ دایم زما محترم شوټ کړی دی خبرې ورنه خدمت دا د ځان سره دشمني ده که نه ده دا د ځان سره دشمني ده که نه ده ژوند به بار بار میلاویږي که یو بار وایه دا ژوند غنیمت دی ورونو دې وجې نه زما د دنیا پروګرامات دي د دنیا بیانات دي دلته ځان څومره ستړی کم همدغه ژړا فریاد دی ټولو ته کوم خو بیا هم پکې یو ور پساو شوی داسې پساو شوی وایي شیر یې خوږېرې اوس شیری خوږېرې ځکه چې تا لار خطا کړې ده لار مشرانو درته څه ویل او تا څه وکړل ورونو درخواست کوم د دې بچو نه دا موبایلونه واخلئ د دې بچو نه موبایلونه واخلئ کم بچي ستاسو کاروباریان دي په دې باندې هم لږ نظر وساته کور ته به راځي یاره پیسې مې لږې وګټې نیم یې هلته قرضداري له ورکړي په اشاره به پوهېږي